بسم الله الرحمن الرحيم. او رد کوي په هغه کسانو باندې چې هغوی دا اعتراض کوي پر اهل حدیث باندې چې اهل حدیث دا یوه نوې ډله یوه نوې فرقه ده چې اسلام کې را پیدا شوې ده پس د انګرېز د احتلال نه چې انګرېز کله هندوستان ونیوی د انګرېزانو وروسته دا ډله را پیدا شوې د انګرېزانو نه مخکې دا ډلې وجوده نه لري. حافظ ابن حجر وایي واهل الحديث هم الطائفه المنصوره واهل الحديث هم الطائفه المنصوره. ابن حجر خپل اهل حدیث نه دی خاص اشعری دی خو د اهل حدیث صفت صحیح کړی اهل حدیث په معنی کې غلط خبره نه کړې بلکې تعریف یې کړی. ماتریدي نسبت چاته کېږي شافعي نسبت چاته کېږي دغه چې هر څوک چې یو مقاله ځان لپاره مذهب ګرځولې ده د هغې نسبت صاحب مقالې ته کېږي الا اصحاب الحديث غیر اصحاب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد تاریخ د اهل حدیثو دا خبره په اثبات رسول چې اهل حدیث دا یو نوې جماعت نه دی. اهل حدیث په هر زمانه په هر وخت کې موجود و او په دغه معنی اصطلاحي سره موجود و چې کوم موږ په تیر درس کې د اهل حدیثو وکړله په هغې باندې حوالې مو پیش کولې. دا یوه حواله ده التبصیر فی الدین کتاب دی التبصیر فی الدین. التبصیر فی الدین دا د امام ابو المظفر السمعانی کتاب دی. امام ابو المظفر السمعانی او دا سړی وفات دی په 471 کې په 471 کې 401 کې دا سړی وفات شوی دی. نو هغه وایي چې اهل حدیث واما انواع الاجتهادات الفعلیه التي مدارها على اهل السنه والجماعه. اجتهادات فعلی لکه څه شی وای په بلاد الاسلام په وطنونو کې د اسلام په مشهوره مذکوره د اهل سنت والجماعت او دا څنګه دي مشهور دي مذکور دي لکه څه شی مثل المساجد والرباطات المثبته في بلاد اهل السنه لکه مساجد او هغه مدارس چې هغه جوړ شوي دي په بلاد د اهل سنت کې په ایامو د بني امیه کې په ایامو د بن العباس کې لکه مسجد د دمشق چې دا مبني په ایام د ولید بن عبد الملک کې مسجد د مکې مسجد د مدینه وای دا کارونه بل هیڅ چا نه دي کړي الا من کان من اهل السنه والجماعه مگر هغه سړي کړي دي چې هغه د اهل سنت والجماعت نه وو. وای لم يكن لواحد من اهل البدع نو د یو بدعتي د پاره که خوارج دي که روافض دي که قدریه دي فيه سعي دا هیڅ کوشش نه په دې مساجد غټو کې یعنی یو بدعتي مسجد حرام کې توسعه او مسجد حرام جوړولو کوشش نه دی کړی. دا ترنه پر مسجد حرام توسعه څوک کوي؟ اهل حدیث کوي. نو بیا آیات راوړي چې ما کان للمشرکین ورپسې څنګه ایامروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. بیا وایي چې دا لا څه کوي ومن آثارهم الاجتهادیه یو اجتهادات فعلی آثار نه یو دام دی صدهم ثغور الاسلام چې دوی بارډرونه د اسلام سرحدونه د اسلام د هغه بند کړي دي کافر نه راپېدي چې مسلمان وطن ته څنګه سي رانن وزرا داخل سي والمرابطه بها پسنګرونو کې اوسېدل په اطراف الارض په ټولو طرفونو د ځمکه کې مثل ثغور الرومي لکه د رومیانو بارډر او ثغور ارمینیه ته د ارمینیه بارډر د روس خواته دی غته یورپ وانسداد جميعها او دا ټول بندول چې کافر رانه نوزي اسلامي دولت ته به برکات اصحاب الحديث و دا برکات چا دي دا اصحاب دا اهل حدیث دي. و اما ثغور بلاد ترکی د ترکانو کوم څه چې د ترکستان او د منګولیا او چین او دا وطن د ترکان دي ټول قومونه
وای صغور بلاد ترکیه وای په مشترکه بین اهل الحديث والرأي طالبان او اهل حدیث سره څنګه دی ورکی طالبان خو نه په اهل الرأي اهل الرأي او اهل حدیث د افغانستان سره بارډرونه وای دي کې وای د دواړه څنګه دي سره شریک دي دا نور بارډرونو کې بل څوک نشته دی او دې بارډر کې فقط دا دي چې اهل الرأي هم دا خبره دا سړی څو وخت کې 471 کې پړ دی نو د مرګ په کال خو نه کړي یو کال مخکې به دا خبره د کتاب لیکلې نو دا نن نظر کال مخکې دا سړی دا خبره کوي چې بلاد دغه بلاد د افغانستان ماورا النهر چې دي دلته بارډرو کې اهل حدیث او الرأي مکس دي او په نور ځایونو کې فقط اهل حدیث دي بل څوک نشته دی خو بیا وایي چې وليس لاهل الاهواء في شيء من الصغور مرابطه یو بدعتي به په چیرې په دغه کې ونه ویني سنگر کې ولا اثر ظاهر بل هم اشد ضلال صح گمراه دي فبان لك بما ذكرناه و اذا مخکې بیان باندې ته واضح شوله من مساعي اهل السنه والجماعه في العلوم والاجتهادات په ټولو علوم او اجتهادات کې د دې خلکو ته څنګه شو مساعي واضح شول معلوم شوله دا څه وخت خبره کی زر کاله مخکې انګريزان راغلي وو انګريزان د 1857 د جنگ ازادي نه هغه وخت علي حدیث وکړو او دا ټول وطن نیولې وو دا څه کې ذم الكلام واهله یو کتاب د ذم الكلام واهله د شیخ الاسلام حیروی لازم د هرات او علي حدیث عالم دی هرات حیروی نه په 401 اتیا کې وفات دی 400 یو اتیا کې هیروی صاحب 401 اتیا کې سند باندې کلام ذکر کی بیا وای چې لیس په دنیا مبتدع نسته په دنیا کې بدعتي الا وهو يبغض اهل الحديث مگر هغه د اهل حدیث سره څه کی بغض نو سبب مو سره کوم بدعتي جوړ دی انډیوالي اثر کی بغض شته وای زړه کې ورانه دی چا سره نو که په ظاهر د خپل ورانه راته نه وځي زړه کې خواته غوسه ده نو ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث بیا وای اذا ابتدع الرجل بدعه بدعتي شو یو بدعتو کې نزعت حلاوه الحديث من قلبه د حدیث هغه خوند د ځان څنګه سي وای څه حدیثونه د حدیثونو د شروع کړی دي کشپک سو حدیثونه ما پلا د پچمن کې یو مولا سره بحث کوي نو هغه مولا چې بهر خبرو کې شاسه وایي چې رسول الله د حدیث ویلي بخاری کې حدیث مسلم کې ځل سي اخر کې راته وایي کدا ټول بخاری راواخله او مخه ته راته کېده والله بالله کې و منم در سره وایي چې څومره حدیثونه دي زما دي خپل مذهب مبارک استاد خپل حدیثونه مبارک شیخ صاحب ورته وایي الحمدلله او زما خپل حدیثونه مبارک استاد خپل مذهب مبارک ما دي الله په حدیث باندې راځي کې قیامت پر ورځ را پاتې او تاسو خپل پر مذهب باندې الله په قیامت کې را پاتې نو تر اوسه پورې بغض کیږي نه کی نو بل علامه د علی حدیث تاسو ولا چې خلک ورسره بدعتيان ورسره بوعز کوي نو اوس نن سبا بدعتيان بغض کیږي نه کی او دا خبره د بغض والا د سړی څو وخت تقریبا کم 1400 کاله مخکې بیا وای قلت لابي دا امام احمد بن حنبل نه په سند باندې نقل کړي همدا کتاب دی د امام احمد بن حنبل نه په سند باندې نقل کړي چې وای عبد الله بن احمد بن حنبل وای عبد الله بن احمد بن حنبل وای قلت لابي وای ما خپل پلار ته ویاله رجل یو سړی دی وقعت له مساله هغه ته یو مسله پیښه شوه دا یو سړی دی ته مسله پیښه شوه نو دا به مسله چرته وړي وای وفي البلد رجل من اهل الحديث په وطن کې یو سړی دی اهل حدیث دی به ضعف څه ضعیف هم دی څه عملونه به کمزوري وي حافظه به کمزوري وي یا به څه عملونه کې به کمزوري وي وفقيه من اهل الرأي او په وطن کې یو فقيه د اهل الرأي هم موجود دی مسله په خاصه یو اهل حدیث دی اگر چې ضعیف دی عمل دونه چندانه عمل نه دی بل چې دی هغه فقيه دی من اهل الرأي دی نو وای چې ايهما يسالو دې کې دواړو کې به کم یو ته فتوا ورولې فتوا به چاته وړي نو امام احمد ابن حنبل څه وای لا يسالو اهل الراي د اهل الراي نه بسواله نکي بیا وای ضعیف الحديث خير من قوي الراي هغه ضعیف حدیث د قوي راي نه څنګه دی ډیر بهتره دی وای بل یو روایت را نقل کړي په خپل سند باندې عبد الله ابن مبارک د سند رسي صحیح سند داس کم درې سندونه چې ما ته ول د درې وړه صحیح سندونه دي د کیس کلام نشته دی وای چې عبد الله ابن مبارک ویلا چې الکذب للروافض دروغ د چا کار دی روافض کار دی وسوء التدبير لآل ابي طالب
بیکاره تدبیر، بیکاره چل، بیکاره سیاست د چا دی؟ د علویانو. تاسو نن سبا ګورئ علویانو ټول وطن خراب کړي، نه خپل ځان آباد کړي نه بل آباد کړي. علویانو ټول دنیا غرق کړله، د ځان سره نور ټول غرق کړله. نو سوء تدبیر د چا؟ دا خبره عبدالله ابن مبارک کوي. فکر کوي عبدالله ابن مبارک د نن 1200 کاله لا څه 1200 کاله مخکې مړ دی. سوء تدبیر لآل ابي طالب. والخصومة للمعتزلة، دا بحثونه ولانجی چې کی دا څوک معتزله. والزهد للخوارج، زهد بچا کې دی؟ خوارجو کې دی. والاستحلال لاهل الرأي، حرام حلالول دا چا کار دی؟ دا دغه کار، د حلالو کار دا هغو دی، حلالې اهل الرأي کوي. بیا وایي چې والدین لاهل الحديث، دین د چا دی؟ څوک وایي اهل حدیث کوم ځای کې و؟ دا کوم اهل حدیث چې دی یادوي دا څه وخت کې و؟ فکر ودی د دې منوال باندې شروع یو. دا کوم اهل حدیث چې دا یادوي عبدالله مبارک، دا د نن 1250 کاله شاوخوا مخکې دا تیر شوي دي. او هغه وخت کې هم دین د چا و؟ نن سبا هم ته پوښتنه وکړه دین په چا کې دی؟ اهل حدیث. بل کتاب دی الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، دا ابو الحسين العمراني، د دې مصنف دی ابو الحسين العمراني. پنځه سوه اته پنځوس کې وفات دی. څوک یې دلته تاسو وکتل هغه مخکینی 401 کې، دا 558 کې منځ کې ښه ډېر وخت تېر شوی نه دی شوی. دې منځ کې بل سړی راځي انشاءالله، هغه قول به هم مونږ پیش کوو. یعنې په هر نسل کې اهل حدیث تاسو ته انشاءالله ښیو. په دې زمانه کې 558 کې نن 900 کاله تقریبا، یعنې 815 کاله تقریبا مخکې دا سړی خبره کوي. وایي چې انتهى الی العلم، ما ته مسله را ورسېدله، چا راته معلومات راکړله بانه قدم الى قريه اب رجل، چې اب وطن ته اب قريه ته یو سړی راغلی دی. کوم چې ته سړی راغلی؟ اب په نوم باندې چې کومه قريه ده، اوبي چې ورته وایي. دا بعضې دغه دي مصنفین دي اوبیان ورته وایي. نو اوبي نسبت چا ته دی؟ اب ته دی. نو اب ته یو رجل، یو سړی من ولات القضاء، یو قاضي دی بصنعاء. دا په کوم وطن کې ده؟ ینتهلو اختیار کړی دی مذهب الزیدیه والقدریه، د زیدیانو د قدریانو مذهب اختیار کړی. اب وطن ته یو قاضي راغلی دی، او دا قاضي څوک دی؟ زیدی قدری دی. لقبه اهله شمس الدین، لقبه اهله شمس الدین. اهل اب هغه ته شمس الدین وایي. اصلي د لقب څه شی غوښته دی؟ لمر د دین. فاظهر القول هنالك، الته دا خبره واضحه کړې ده، الته د دې خبرې اظهار کړی دی بان العباد يخلقون افعالهم، بندگان دا خالقان دي د خپلو افعال. ما تاسو ته ویلو قدري چې د بصري نه بغیر بل ځای کې زو هغه څنګه مردار وي. وان القرآن مخلوق، قرآن څنګه دی؟ وغير ذلك من مذاهبهم، نور هم ډېر مذاهب ذکر کړل. ودعا الناس الى ذلك، خلک دغه خپل باطل مذهب ته دعوت کړی دي. وسأل الناس المناظره من اهل السنه، او دا چیلنج ورکړی دی چې کوم اهل حدیث شته چې ما سره مناظره وکړي. بدی کې نن سبا بدعتيان اهل حدیث ته چیلنجونه ورکړي نه ورکړي. هغه زماني کې دا سړی تللی دی ابتر، او الته د مناظره چیلنج ورکړی دی. نوای فرأيت من الحق الواجب، ما ولید چې حق دی، واجب دی، فرض لازم دی، نخته فرض دی، معنی نه جدا کیږي. انشاء رساله جزونی کوم رساله و نصيحه الى اهل السنه، نصيحت اهل سنت تو کما فيها بیان، چې په دې رساله کې بیان وي مذهب اهل الحديث، مذهب د چا کې بیان کما؟ د اهل حدیث ور بیان کما. بخلق الافعال، په خلق افعال کې، و اثبات الاراده وما تشبه عليهما، او د دې چې کوم مسلې وتلې دي. وجعلت ابتداءها، شروع مې د رسالې په څه شي کړه؟ ذکر الاخبار المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هغه اخبار چې د نبی صلی الله علیه وسلم راغلي. نو د اهل حدیث طریقه هم دا ده چې خبره کوي، شروع د څه نه کوي؟ د ځان خبرې ورکې نه کوي، بس شروع ډایرکټ قال رسول الله، قال رسول الله، حدیثونه شروع کوي. بالتحذير عن القدريه، هغه اخبار چې هغه د قدریانو تحذير ورکړي راځي. فلما وقف عليها هذا الرجل، واذا سړي چې کله اسما د رساله وکتله، عبس تندې و تغه ترش کې وبصر او مخ تور سو غضب من ذلك ونفر سخ ودغه سو وتر دی. وصنف بالرد على ذلك كتابه سماه، اسما په دې کتاب باندې بل کتاب ولیکي.
بدعتي مولا زما پر کتاب باندې بل کتاب ولیکي. سماه نوم ورته کې اوس الدامغ للباطل من مذاهب الحنابلة. الدامغ من الباطل دماغ خرابونکې د باطل کم باطل چې هغه مذهب دی د حنبلیانو. ابان فيه خفيه مقاتله ښکارا کړل هغه خطرناک ځایونه د دې چې د هغې نه د مرګ راتلای شي بما ذکر من حجج و دلایل. وای په دې کې یو فصل چې د اهل حدیث عقیده تاسو ته واضح چې اهل حدیث دلته هغه چټي دغه نه دي محدثین راویان سما والا نه دي بلکې هغه چې متبعین د حدیث دي. وای ومما خالفت به القدريه والمعتزله الكتاب والسنه واهل الحديث هغه مسله چې مخالفت کړي قدریان او معتزلانو د قران او د سنت او د اهل حدیثو ورکبت العناد فيها وعناد ورکړي دي ان قالوا چې وای ليس لله حیات ولا اراده ولا قوه ولا سمع ولا بصر ولا كلام ورد ما جاء به القران من اثبات الوجه واليدين لله تبارک وتعالى. نن موږ اثبات د وجه د یدین کوو کې نه کوو د الله ژوند منو کې نه د الله ټول صفات موږ منو کې نه منو او نن را باندې خلک ردونه کوي کې نه کوي. نو د ازمون خوند اهل حدیث 1857 مخکې موجود و کنه موجود بالکل موجود و دي کې هیڅ شک شوبه نشته دی. نو بیا وای همدغه کتاب کې وای چې وذهب اهل الحديث ذهب څوک أهل الحديث وجماهير العلماء أكثر علماء إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان بالشهادتين والأعمال بالجوارح. نو دا د اهل حدیث نه مذهب دی په ایمان کې نه دی او خلک ورسره خلاف دي نه دي. نو دغه معنا باندې اهل حدیث په خوا زمانه کې موجود و که نه موجود بالکل موجود و. بل یو کتاب دغه کتاب په 840 صفحه کې دا مخکې کتاب صفحه چې و دا په دغه کې و صفحه و اول جلد 9 صفحه اول جلد 9 صفحه او هغه زم الکلام و اهله د هروي چې دویم جلد 2 صفحه و زم الکلام و اهله د هروي دویم جلد 2 صفحه او د دې کتاب د انتصار په رد المعتزله القدريه الاشرار اول جلد 9 صفحه په دریم جلد 210 صفحه کې وای دا بل قول و دا چې ما د تعالی حدیث ایمان خو د جلاله ایمان قول او فعل او عمل دا صفحه و دریم جلد 210 په دریم جلد 840 مسله کې وای چې اختلف الناس في الامامه بعد رسول الله خلق خلاف دی چې امام به پس رسول الله نه څوک حاکم به څوک وي. نو په ذهب اهل الحديث ټکی ته فکر دی فذهب اهل الحديث وعلماء السلف ان الامام الحق بعد رسول الله وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. نو زموږ هم د عقیده چې پهلا نمبر د نبی نه بعد د چا د ابو بکر علی کا پهلا نمبر خلک چې وایي هغه غلط وایي. اهل حدیث عقیده دا چې نه د ابو بکر پهلا نمبر. فتبيين كذب المفتري فيما نسب الى الاشعري بل كتاب دی تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الاشعري. تبيين كذب المفتري باندې مشهور دی کتاب په شامل غټ ټکی دا تبيين كذب المفتري لیکل شوی دی. تبيين كذب المفتري دا کتاب د حافظ ابن عساکر دی تاریخ دمشق والا. حافظ ابن عساکر کتاب دی تاریخ دمشق والا. دا په 571 کې وفات دی 571 کې او صفحه د 350 د کتاب صفحه د 350 1501 کې وفات دی 350 نمبر صفحه تبیین کذب المفتری کې ابن عساکر صاحب وایي وی عثمان بن سعید بن بشار استاذ بن سریج دا سړی د ابن سریج استاد دی. یقول دی وای جلست المزنی 10 سنین د مزنی سره چې کوم د امام شافعی شاګرد دی داغه څو کال زناستم لس کال ور سره زناستم. فلما كان باخره شکل لس کال یاد د عمر اخره سوله اجتماعنا په جنازه بعض اصحابي او شافعی مړو داغه په جنازه کې ور سره موږ څنګه شولو ور سره نږدې کې نستلو. نو ما ورته ویله چې دا خلک ستانه عقیده نقل کوي او دا وایي چې دی په خلق القرآن مسله کې ساکت دی. خلق القرآن مسله کې څنګه دی یا سړی ساکت دی جواب نه وایي نه خلق القرآن ردهی او نه خلق القرآن تاییدهی. نو خلق دا فکر کوي چې دی خلق القرآن قائل دی. خبره مو کړه چاته مزنی ته مزنی څوک دی د امام شافعی شاګرد دی د امام بخاری او د طحاوی او د دې خلک طحاوی ماما دی دا شرم الناصر طحاوی نه دی د دې طحاوی سبي عقیده طحاوی چې د دې سړي ماما دی. نو دته مول چې خلک دا وایي
ستا باره کې چې ته نه رد کې او نه تایید کې نو غالبا ستا د تایید طرف ته زړه ډېر دی. ولې رد نه کې؟ رد باید وکړې. نو هغه وایي نو ورته وویله چې والناس یذکرونک انک ساکت عن القول، ته ساکت د هغه قول نه بما یقول اهل الحدیث فی القرآن، چې اهل حدیث په قرآن باره کې وایي دا قول ته څنګه چې کوم قول اهل حدیث کوي ته د هغه قول نه ساکت یې. ونحن نعلم انك تقول بالسنه، مونږ خبر چې ته سنت طریقې مطابق قول کوي، وعلى مذهب اهل الحديث، او ته پر مذهب د چای د اهل حدیث. امام مزنی د چاپ مذهب د اهل حدیث مذهب، او خلق القرآن کې هغه څه وایي؟ هغه وایي چې انا لم اعتقد قط الا ان القرآن كلام الله غیر مخلوق، چې قرآن کلام د الله دی. نه د اهل حدیث په دې خبره ټینګ کنه دي، کلام نبوي او کلام لفظي والو سره موږ لانجی کنه دي. موږ هم دا وایو چې قرآن کلام الله غیر مخلوق. نو په دغه معنا باندې مزنی چې دا کوم معنا باندې موږ اهل حدیث او مزنی اهل حدیث کنو، او مزنی څه وخت تر سوی دی؟ نن پوره 1200 کال مخکې تر سوی دی. نو 1200 کال مخکې د اهل حدیث وجود وکنو. دلته ما په دې ټولو نقولو کې دا مراعات کړی دی چې لفظ د اهل حدیث موجود وي، او اهل حدیث په هغه معنا سره موجود وي چې کوم مونږ یو، یعنی په معنا د محدث صرف سره نه وي. دا سړی څو کې مړو؟ په 1500 یو آیا کې مړو کنه، 1500 یو آیا کې مړو. ابن عساکر صاحب بل کتاب دی فتیا و جوابها په ذکر الاعتقاد، فتیا و جوابها په ذکر الاعتقاد. دا د ابو العلا العطار کتاب دی. ابو العلا العطار، ابو العلا العطار دا په 1596 کې وفات دی. د کلون د فکر دی مسلسل روان دی. 1596 کې وفات دی. بل ځل چې ما درس کوي ان شاء الله د دې مصنفینو کلی به ذکر کوم. دې ځل ته ما نه دي جمع کړی. بل ځل به دا کم مصنفین چې ذکر کوم د دوی کلی وطنونه به هم سره ذکر کوم ان شاء الله. نو فتیا و جوابها کې وایي فمن ذلك یو د دې بدعتیانو د اقوالو نه یو دا قول دی چې انهم قالوا دا بدعتیان وایي ان هذه الاحاديث دغه حدیثونه الوارده بصفات جميعها، چې اسماء او صفات مبارک راغلي دي، ټول اسماء او صفات کې چې څومره حدیثونه راغلي دي. انما رواها حماد بن سلمة، دا ټول چا روایت کړی دي؟ حماد بن سلمة. وكان يلقيها اليه شيطان، او دا به حماد بن سلمة ته چا ورخودل د حدیثونه؟ شیطان ورخودل. ليذل بها اهل الحق، چې دا بدعتيان څنګه کی گمراه کی. اهل الحق دلته مراد د دوی خپل بدعتيان دي، موږ نه یادېږه. او کما قالوا یا چې څنګه ویل وما صح منها، او کوم حدیثونه صحیح دي غیر د حماد بن سلمة نه دي، فهو اخبار احاد، دا خو اخبار احاد. نن خلک اخبار احاد ته مخته کوي کنه کوي چې دا خو اخبار احاد دي. لا یوجب العلم، چې دا علم نه واجبوي. مطلب دا چې دا ظنی او ثبوت دي، او چې ظنی او ثبوت نو په یو ګماني وهمي شی باندې څنګه استدلال کوي؟ ماته دوه اعتراض. یا خدا حماد بن سلمة روایت کړی دي، هغه ته چا خو د استاد شوکو شیطانو، من لا شیخ له په شیخ الشیطان. اوس هم د خپل کتابونو کې لیکلي وای حماد بن سلمة شیطان خدله. او کوم صحیح دي ثابت دي د حماد بن سلمة نه علاوه نور خلک روایت کړی دي، نو هغه روایتونه ټول اخبار احاد دي، او اخبار احاد چې هغه علم نه ifade کوي، هغه ځوان ifade کوي. او وان الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول بالمخلوق، او دا اقوال ټول په مخلوق سره دي. یا دا چې مخلوق قرآن مخلوق دی، څه زي می خطا کې نه غنه ده. فهو اخبار احاد لا يوجب العلم ولا يسهل الاحتجاج به، فاذا اريناهم كلام السلف عليها، نو جوز دي بدعتيان ته مون کلام د سلف ورخه چې هم دا خبره کړې ده. قالوا هذا مذهب اهل الحديث، دا د وابیانو مذهب ده. حدیثونه خو نه مني چې سلف کلام ورخه مرته، نو بیا وای دا مذهب د چا ده؟ دا د اهل حدیث مذهب د زما ورته څه کار دي؟ موږ وابیان دي. هذا مذهب اهل الحديث ولا يلزم الفقهاء الاخذ به، موږ فقهاء په حدیث بس څه کوي. نو منهما ومهما سمعوه من احاديث صفات، هر حدیث د صفات شواوري تاولوه تعویل ورکی وصرفوه، هغه خپل معنا نه اړي على حقیقتي، او ردوه یا مطلقا رد کی كل حديث خالف مذهبنا فهو اما منسوخ او نرغنته مؤول. ومن ذلك انهم ينكرون اطلاق القول بان الله تعالى بالسماء، دا نه وایي چې الله پر ته اسمان کې دی، ولی وایي دغه مکان ثابتي.
دینه خو جسم ثابتېږي، دینه خو موضع ثابتېږي، دا ثابتېږي، دا ثابتېږي. نن سبا زمونږ اهل رایې څنګه دي؟ هغه دا وایي چې الله بره دی، وایي دینه جسم ثابتېږي، دینه مکان ثابتېږي، دینه دا ثابتېږي. او دا مذهب د چا دی؟ د اهل حدیثو مذهب دی. نو د هغه وخت بدعتیانو هم دا ویله چې د اهل حدیثو مذهب څه شی دی؟ چې الله بره دی او اسماء او صفات ټول ثابت دي او خبر واحد څنګه دی؟ حجت دی. نو دا مذهب نن زمونږ دی که نه دی؟ نو موږ څه نوې خبرې راوړي دي که هماغه زړې خبرې کوو او هغه خبرې په آیات او حدیث بنیاد وي، که چې موږ د خېټې نه هغه زموږ مشران رایستي وي. هغه څه کوي؟ موږ چې کومې خبرې کوو په دغه معنا، په دغه خبرو، په دغه مفهوم باندې اهل حدیث پخوا زمانه کې وه که نه وه؟ ځکه ګوره په 1596 کې یو ملا د دغه اهل حدیث ذکر کړی دی. بل یو کتاب دی تحریم النظر فی کتب الکلام یا منطق، تحریم النظر فی کتب الکلام، کتب المنطق باندې مشهور دی. منطق کتابونو کې د علم کلام کتابونو کې نظر کول دا څنګه دی؟ حرام دی اهل حدیث وایي. او ما تاسو ته په څو وخت درس کې د منطق بدی ویل کوم نه دی ویل ده. څو واري مته وایي چې منطق او خیر سړی ته پکار نه راځي او خیر سړی هیڅ فائدہ نه شي اخیستلی، او خیر سړی ته پکار نه راځي او خیر ته فائدہ نه کوي. او بل دا اجماع ته چې منطق په دنیا او په آخرت کې یو فائدہ راته وخیز بس یې منم درسره چې منطق خشي. نن موږ پر منطق رد کوو کې نه کوو. زموږ شیخ الاسلام تیمیه کتاب الرد علی المنطقیین لیکلو کې نو لیکلی و. زموږ استادانو پر منطق ردونه کړي دي. داسې نه وه چې منطق سره هغه مقوله ته پیش کړي چې الناس اعداء لما جهلوا. دته چې وایي منطق چټي شی دی، وایي دا غریب پرې پوهېږي نه ځکه منطق پسې بد وایي. نه، زما پلار منطقو کتابونه چې څومره په دنیا کې و رواجي تدریسېدل هغه یې 2 ځلې تدریس کړي دي، استادان نه ویلي دي. او بیا خپله هم تقریبا 15 کاله تدریس کړي دي. او خلکو په ټوله د پاکستان افغانستان کې منلی و چې منطقو کې ټول نه تکړه سړی، خو سره د هغې پیڅه وکړله رد یې وکړي. ما اسحاقوجي د 2 استادان نه ویلی ده، د 2 مختلفو علماو نه، او شرح د اسحاقوجي مې هم ویلي دي ورباندې. خو سره د هغې زه په اسحاقوجي پوه شولم چې چټي شی دی ځکه پرې رد کوم. او شیخ الاسلام خو جواب نشته د هغه کتاب الرد علی المنطقیین. تاسو وګورئ، تاسو به پوه شئ چې منطقیان خپله په منطقو په ټکي نه پوهېږي، موږ پرې ښه پوهېږو. منطقیان خپل په منطقو دومره نه پوهېږي لکه څنګه چې اهل حدیث د دوی په منطق باندې پوهېږي. دا پته څه وخت لګي چې سړی کتاب الرد علی المنطقیین وګوري او یو تکړه منطقي بدعتي ته ورکړي چې اوس لالا ته دا کتاب وګوره، هغه شیخ الاسلام نوم دې خراب کړي. شیخ الاسلام نوم خو چې ټول دی بیا خو نه ګوري، هغه دې خراب کړه وایي چې دا وګوره. زموږ یو استاد ماته اسحاقوجي ویلی و، مصباح الله مولوي صاحب نامه وه، په دې دغه کې استاد امامتي وه په دې پروټو منډۍ کې، دا نوي اډې سره نه دی دلته امامتي و مصباح الله کېدی چې ژوندی یې اوسه سپین ږیری به یې اوسه. مصباح الله مولوي صاحب نامه اسحاقوجي ویله. مصباح الله مکتبې ته راغی او مکتبه کې دا دغه وکړي د حاجي صاحب سلبیلند مکتبې ته دا کتاب الرد علی المنطقیین والما تراک سلبیلند. ما ورته ویل چې په دې څه کوې؟ ویل زه په دې رد لیکم. په څو دی دا کتاب؟ ما ورته ویل دا کتاب ستا مفت شو او رد پې ولیکه، زه تا ته 1 لک روپۍ انعام هم درکوم. او بیا چې هغه ستا رد وي هغه چې هر څومره روپۍ پرې راغلي زه یې چاپوم، مفت یې تقسیموم. نو ویې ویل چې دا څه سخته خبره، زه یو هفته کې پرې رد کوم. ما ورته ویل چې نه، 1 میاشت کې پرې رد وکړه نرسه. او رایه وړه 1 لک روپۍ ستا انعام شولې، کتاب مفت شو. او تا چې کوم رد لیکلی هغه به زه چې خپل پیسو چاپوم بیا مې نه شړوم. وایي میاشت پس راغی کتاب یې راکړې، ورکړې کول د دې رد نه کېږي. سربیلند خان ژوندی دی، تاسو دې بیا پوښتنه کوای شئ. نو د اهل حدیثو بله خبره څه شی وه؟ تحریم النظر فی کتب الکلام. تحریم النظر فی کتب الکلام دا د ابن قدامه صاحب کتاب دی، ابن قدامه المقدسی السلفی. ابن قدامه صاحب چې دی دا په دغه کې مړ دی 660 کې، 660 هجري کې وفات دی. وای چې وقال مالک رحمه الله ورضي عنه، الله ته رضا سي مالک وای الکلام په دین اکرهه، خبرې دا کلام په دین کې ور داخلول یا کلام په دین کې کول زماتي بد راځي. ولم يزل اهل بلدنا يكرهونه، زمونږ مدینه والا او د دین وای د پخوانه بد راتله. ولا احب الكلام، علم کلام نه دی خوخه، هغه کلام می خوخ دی چې هغه لاندې عمل وي. په عمل کلام په دین کې خبرې کول او په الله په الله کې خبرې کول، په سکوت احب الیه، سکوت ما ته ډیر محبوب دی. لاني رايت اهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين الا ما تحته عمل،
العمل والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة العلماء والفقهاء. دا کومه خبره چې مالک کړې ده یو غټه ډله د علماء او د فقهاء نه قدیما او حدیثا پخوا او وسه د ټول دا مذهب دی من اهل الحديث چې دا ټول د کوم مذهب والا و اهل حدیث مذهب والا و هغه ټول دا وایي چې تحریم النظر په علم الكلام یا په علم المنطق. نو مالک چې منطق نه بد راتله مالک په کومه زمانه کې نن 1200 کال تقریبا یقیني مخکې 1200 کال یقیني مخکې سړی دی هغه وخت هغه د منطق نه بد راتله او دا قول اهل حدیث ته چا منسوب کړی دی ابن قدامه مقدسی. ابن قدامه مقدسی څو وخت تیر شوی و 600 کې تیر شوی و. نو څو کال کېږي اوس نن 200 کال تقریبا دا هغه کېږي 200 کال 800 پوره 800 څو کال د پاسه 800 څو کال مخکې اهل حدیث په دغه مفهوم باندې وکنه واغه واکه انګريزان راغلي نو راغلي الحمدلله. الإيمان لابن تيمية كتاب الإيمان لابن تيمية. ابن تيمية قول فقط دې باندې پېښ کوم چې هغه زمانہ کې مال حدیث و ابن تيمية په خواني سره دی داغه زمانہ کې مال حدیث په دغه معنی اصطلاحي سره موجود و. ابن تيمية صاحب دا په څو کې مړ دی په 230 کې صفحه د کتاب الإيمان لابن تيمية 228 وای چې واما اهل السنه والجماعه والصحابه والتابعون لهم باحسان وسائر طوائف المسلمين من اهل الحديث والفقهاء واهل الكلام من مرجئه الفقهاء والكراميه والكلابيه والاشعريه والشيعه مرجئهم وغير مرجئهم. اهل حدیث د کوم مذهبونو سره ذکر کړی اهل حدیث الفقهاء مقابل کې ذکر کړی دي کنه عقیدوي او عملی مذهبونو په مقابل کې ذکر کړی دي. پسې منځي عقیدوي او عملی چې کوم مذهبونه دي د هغه په ځمن کې اهل حدیث څنګه دي ذکر کړی دي. یعنی اهل حدیث مقابل د اهل الرأي یا مقابل د فقها او ټکی نه دی چې ته خالي محدثین دی واخلې چې روایت د حدیث کوي بس نه بلکې عقیده لري منهج لري عمل لري. وای فیقولون واذا ټول وای چې ان الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنه کله چې عذاب ورکي او بیا څنګه کی جنت ته څنګه کی ورمخته کی او كما نطقت بذلك الحديث الصحيح. وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها كسيئات ورته عذاب ورکي وله حسنات دخل بها الجنه حسنات لري دا څنګه شو جنت ته ولاړې وله معصيه وطاعه باتفاق دي کې اتفاق دي چې بعضی کارونه معصیت او بعضی کارونه څنګه و. فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه د دې په حکم کې د ټولو اتفاق دی چې کېدای شي الله عذاب ورکړي کېدای شي الله څنګه نو زموږ هم د عقیده ده چې کوم ګناهونه والا دي کېدای شي الله عذاب ورکړي کېدای شي وی بخي. او اهل حدیث هم سائر الطوائف المسلمین ټول ډلې د مسلمانانو که اهل حدیث دي که فقها دي که کلامیان دي که کرامیان دي که کلابیان دي که اشعریان دي که شیعیان دي که مرجئیان دي د ټول په ځمن کې اهل حدیث هم څنګه دی ذکر کوي. مشاره ودی ته سوله چې اهل حدیث فقط روایت د حدیث ته نه ویل کیږي اهل حدیث هغه ته ویل کیږي چې هغه یو عقیده لري هغه یو منهج لري هغه یو فقه لري. بل کتاب د شیخ الاسلام ابن تیمیه درء تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل اول جلد 203 صفحه اول جلد 203 صفحه وای چې ليس الا مذهبان نشته مگر ټول څو مذهب دي دوه مذهب دي مذهب اهل الحديث او مذهب الفلاسفه دي یا اهل حدیث دي یا فلسفیان منطقيان کلامیان د دې ډول نه خاطر بل مذهب نشته دي. فاما هؤلاء المتكلمون دا کم چې فلسفیان دي منطقيان دي فقولهم ظاهر التناقض د دوی د قول تناقض خو واضح دی والاختلاف او اختلاف هم دی. یعنی ان اهل الحديث دی وایي چې مقصد د دې سړي دا و چې اهل حدیث اثبتوا اثبات تر صحیح کله ما جاء به الرسول هر هغه چې هغه رسول راوړي دي و اولئک جعلوا الجميع تقييلا وتوهيما او دا نور وایي چې نه داسې خیالي او وهمي مسلې دي او اهل حدیث هر هغه مسله کوي چې هغه کم ځای نه راغلي وي رسول نه راغلی وي کله ما جاء به الرسول او دوی څه وایي
یا به داسې وي یا به داسې وي. نو که داسې شي دې باندې دا اعتراض واردېږي نو دا داسې شو، که داسې شو نو د دې نه بیا جواب داسې کېږي، او چې جواب دې داسې وکړي نتیجه یې داسې راوځي، دې نتیجه باندې بیا اعتراض داسې کېږي. دا د اهل رأي مذهبونه دي. او اهل حدیث څه وایي؟ دا مسله داسې ده. ولې؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله داسې داسې. دا مسله داسې نه ده. ولې؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ده. نن هم اهل حدیث داسې دي که نه بل شان دي؟ نه، نن د اهل حدیثو نه کلامیان او فلسفیان جوړ شوي دي چې ته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ښایي چې هکذا امرنا رسول الله، دی وایي نه، یا بې دا مقصد یا بې دا مقصد یا بې دا مقصد. هلکه صحابي وایي چې دا ټولې مقصدونه نه وه، دغه مقصد و. دی وایي نه، دا صحابي به خطا شوی نه دی، خطا شوی هلکه دې ته د رسول دعا کړې وه. وایي نو ښه دا به د اجتهاد وي، اجتهاد یې مقبول دی. رسول الله ویلي وه چې یا الله اجتهاد ورته وښیه. ښه نو دا به دلته څنګه تطبیقوو اوسه؟ تطبیق دا طریقه ده. نو دا خو مشکله ده، په هغه ځای کې به څه کوې؟ هغه ځای کې به داسې وکړو. نه نو دا خو بیا نه کېږي، بیا دې بل سره دا خلک اعتراض کوي، نو هغه اعتراض به داسې جواب ورکړو. نه که نه نو دا به چې دلته عملي کوو موږ سره خلاف جوړېږي. خیر دی جوړ دي شي که نه، ونې چې خلاف جوړ شي نو زه به څه کوم؟ سبا ما پسې جمع څوک کوي؟ اخر جواب یې داسې. نو دا شی په اهل حدیثو کې پخوا نه و، باید اوس هم نه وي. اوس هم داسې اهل حدیث تاسو لیدلي که نه لیدلي چې حدیث راغی قالو سمعنا بل دویمه خبره ورکې نه وي. اوس هم داسې اهل حدیث تاسو لیدلي چې مسله ترې وپوښتې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا نه وایي چې قال شیخنا، قال استاذنا، قال کتابنا، قالت رسالتنا. کې ویل دا به اهل حدیث نه دي اگر که ځان اهل حدیث ته منسوبوي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه دې قول ته فکر په بله صفحه کې 5م جلد 390 صفحه 390 5م جلد 390 صفحه دې کتاب کې وایي ولهذا كان اهل الحديث دغه وجنه و اهل حدیث يتحرون الصدق چې دوی به تفتیش او تلاش د چی شي کوي؟ د صدق کوي. د صدق په څیر ګرځیدل. دا تاسو ما قام دلته راځي د شپږ ته تیروي د پنځشنبه خرابوي ځان د جمعې خرابوي، تاسو شش به راغلي صدق معلوم کوي کذب معلوم کوي د حدیثو کناس چټي راغلي. نو نن تاسو په صدق په څنګه یاسه ته تحریر د صدق کوي. حتی ان كثيرا من الكلام الذي هو بنفسه صدق، هر کلام چې هغه په خپل صدق وي او حق وي موافق للكتاب والسنه وي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم چې کله روایت راشي نو وګوري په روایت کې یو ضعیف راوي دی یو کمزوري راوي دی، اهل حدیث وایي دا موږ نه منو. بیګا ماته ستا حدیثونه دا نه کړل چې معنا خو صحیح ده او نه منو. او نن هم د اهل حدیث د عقیده ده کنه ده چې حدیث معنا هم صحیح وي، آیات او حدیث لاندې هم راځي، خو چونکې سند خراب دی نو اهل حدیث وایي چې په دغه سند باندې دا خبره نه منم. دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه د نن 800 کاله مخکې کوي چې د اهل حدیثو دا عادت دی، او نن هم د اهل حدیثو دغه عادت دی. خو که بعضې اهل حدیث سست سوي وي الله دې ورته تیزي ورکړي، الله دې جوړ کړي. وایي په بله صفحه کې وایي شپږم جلد 253 کې شپږم جلد 253 کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه د کتابونو نه که اهل حدیث ټکي په دې معنی اصطلاحي سړی راجمع کول وغواړي نو تقریبا دومره یو غټ کتاب د هغې نه جوړېدلی شي. ما خپله چې وکتل نو دومره کتاب ته یقیني جوړېدی چې ټول اهل حدیث لفظ او اهل حدیث لفظ په معنی اصطلاحي سره چې دا شیخ الاسلام کوم استعمال کړي دي. خو دا یو ټکی ډېر خوندور دی. وایي چې دا ډېره ناشنا قصه ده، قصه زده کړئ بیا به یې کوئ خلکو ته. په شپږم جلد 253 نمبر صفحه کې وایي سلطان محمود ابن سبکتګین غزنوي، سلطان محمود غزنوي د پلار نوم یې سبکتګینو، وایي هغه څه چل وکړي؟ هغه فرض کړئ لعنت د اهل بدع علی المنابر، فرض لعنت اهل البدع علی المنابر، چې منبرونو باندې به په بدعتیانو بس لعنت ویل کي. محمود غزنوي په علماو خطباو باندې لازمه کړله چې په بدعتیانو پسې په منبر د پاسه څه کوي؟ لعنتونه به پې وایاست. واظهر السنه، محمود غزنوي سنت را ظاهره کوي. وتنازع، اوس دا ولې څه چل شوی؟ محمود غزنوي خو بدعتي سړی و، هغه ولې بدعتیانو خلاف شو؟ ولې اهل حدیث شو محمود غزنوي؟ نو وایي محمود غزنوي یو چل کړی و. څه چل یې کړی و؟ وایي تناظر عنده ابن الهیثم و ابن فورک، دوه کسانو د ده په مجلس کې مناظره وکړله. مونږ چې نن هم وایو چې مناظرې باید وسي، زموږ بعضې اهل حدیث ملایان د دې خلاف دي، باید مناظرې ونه سي. د مناظره په هر وخت کې کول پکار دی.
نو وایي چې ابن الهیثم چې حنبلي اهل حدیث عالم او ابن فورک چې دا معتزلي عالم اهل رأي حنفي معتزلي عالم نو د ابن فورک او د ابن الهیثم مناظره د په میدان کې د په دغه کې وسوله د په دربار کې مسألة څه شی وه په مسأله العلو مسأله د علو کې اوس چې الله بره د ابن الهیثم ویله او ابن فورک ویله چې نه دا مو وایي چې بره دی دا جهاد ثابتېږي او جهاد چې ثابت شو جسم ثابتېږي او د هغې په کوم فسادونه هغه په ذهن کې فاسد ذهن کې ثابتېږي هغه ټول پسې ذکر کړله نو ول دا ثابتېږي دا مو وایه نو په دې خبره باندې مناظره وسوله فرعا ولد السلطان محمود بن سبکتکین قوة کلام ابن الهیثم چې ابن الهیثم خبرې چې دي هغه مضبوطې ابن الهیثم به څه ویله الرحمن على العرش استوى امنتم من في السماء تعرج الملائکة الیه فی یوم یا نور چې د علو کوم آیاتونه دي اين الله في السماء ابن فورک به آیاتونه ویل دا ابن الهیثم آیاتونه او حدیثونه ویل ابن فورک به څه ویل کدا موږ الله بره ثابت کو نو د دین الله ته جهاد ثابتېږي ها جهاد چې ثابت شو هغه نه مکان لازميږي مکان چې لازم شو نو خامخا مکان خو هغه چاته پکاري چې هغه جسم وي او چې جسم ثابت شو الله ته جسم ثابت کړي او جسم کې غوږونه ثابت شول اډو کې ثابت شول غوږونه ثابت شول پلي ثابت شول چرمن ثابت شول او په دې ټول کې افتقار د هغه عالی نازل ته دا ثابت شو نو دا شو چې عام سړی ناس ته هغه تاسو باندې ګډ وډي وایي او هغه بل ورته وایي چې الله وایي رسول وایي نو خپل خبره واضحه ده کنه دا واضحه او نن سبا د مناظرین دا حال کې بل حال ده اهل حدیث آیات او حدیث او دا نور خلک چټي چټي خبرې نو وی فرعا قوت کلام ابن الهیثم د ابن الهیثم د خبرو زور ولیدي فرجح ذلك محمود سلطان محمود غزنوی هغه د ابن الهیثم قول ته څور کړل ترجیح ورکړه ويقال ویل کیږي چې انه د محمود سبکتکین محمود غزنوی قال ابن فورک ابن فورک دی ویل فلو اردت تصف المعدومه کته غواړي چې صفاتو کې د دې یو شی چې هغه نشته دی کیف كنت تصفون دا هغه به ته صفات کې چې نه لاندې ستنه باندې ستنه کته ستنه مخکې ستنه شاته ستنه ته ماته د معدوم صفات خو که معدوم صفات څنګه دی معدوم دي د وای چې نه کته نه بره نه مخکې نه شاته نه لاندې نه باندې یو طرف تم دی نو څه ورته ویله ول فلو اردت تصف المعدومه کته اراده د وصف د معدوم وکي کیف كنت تصفه باكثر من هذا د دې نه غټ صفات د معدوم ته ترو کېلو د معدوم کوم ته دینه خاطر صفات نشي کولای یعنی تلمیح په دې کې چې ابن فورک ته د الله په عدم قائل دی د الله په وجود باندې نه قائل او قال يا دسي ورته ویله فرق لي ثم تفرق كي ابن فورك بين هذا الرب الذي تصفه دا كم رب چې دي صفاتونه کوي او بين المعدوم او د معدوم ما تفرق ابن فورک ته دا خبره محمود دا وکړه او یا ابن الهیثم ورته وکړه محمود غزنوی یا دغه مولا چې مناظره سره کول دا ورته وکړه وان ابن فورک كتب الى ابي اسحاق الاسرائيلي ابن فورک ویل چې ما سره معلومات نشته نور زه نور معلومات نه لرم زه ما ته ټیم راکې ټیم چې ورکې نو د دې ته څه کې ولزما استاد دی ابو اسحاق اسرائيلي هغه ته زه خط ورلګم او داغه نه داخله محمود غزنوی ورته ټیم ورکې چې مجلس بل ورځ شو تبع هغه خپل د استادانو معلومات وکي سره د علم بیا راسي نو وان ابن فورک كتب الى ابي اسحاق الاسرائيلي ابن فورک دغه سوال ولیکي ابو اسحاق اسرائيلي ته يطلب الجواب عن ذلك چې دې مسلې ماته جواب راکړه فلم يكن الجواب نور جواب ابو اسحاق اسرائيلي راونه لګي الا انه لو كان فوق العرش للزم ان يكون جسما دینه بغیر بل جواب ورسنو ولکه الله فوق العرش ومنو نو دین لازمي چې الله دې شي نو نه چې ورسره نو سره دا مسله خو نه پوره کم کړي و نو استاد یې مرته نور څه اضافه مدور څه شی ورکې زیاته نه کوي ومن الناس ما يقول هغه خلک چې دغه ځای کې و هغه وایي بعض خلکو دسی ویله چې ان السلطان بشک د محمود غزنوی لما ظهر له فساد قول ابن فورک چې کله ورته واضح شول چې ابن فورک څه دروغجن دی فساد دی په قول کې سقاه السم امته وجه زهر ولا ورکړه چې دا به خپل مردار فتنه به بل ځای کې نو سلطان چې مسلمان وي هغه باید دغه سي بدعتيان زنديخان څنګه کی وی وجني حتی قتلوا دا خو عقيدي مسله شوه دا چې مسله کې مناظره شوه ده عقيدي وتناظر عنده فقهاء الحديث من اصحاب الشافعي وغيرهم وفقهاء الرأي دا حديث فقهاء دا راغله او دا رأي فقهاء راغله دواړه فقهاء راغله دا فقيه دي دا فقيه دي نو په اهل حديث کې فقهاء شته کې نشته شته دی فقها د حدیث او فقها د رأي د په مخ کې مناظره وکړه نو فرعا قوت مذهب اهل الحديث
د اهل حدیث د مذهب قوت ول دی فرجحه نو هغه راجح کړي. او مناظره په چې کې څه وو تاسو خبر دي فقهاو په لمانځه کې څه وو اهل حدیث ته ویل ول خپل مون ثابت کا او د بل ته ویل چې خپل مونځ ثابت کا. اهل حدیث خپل مونځ وکړي او هر شي باندې دلیل حدیث نه وای د بل ته خپل مونځ ثابت کړل دي سیده ول د ول د شو کړل ول ټول خلق د سکی ټول خلق ول د سکی هغه خلق څه پته بوله وای زمون مذهب دا ده مذهب څه کوم دلیل دي څه شي دی بلا هدايه شي به کې لیکلي هغه هدايه باندې موږ څه کوو حدیث راوړ آیات راوړ فلم يكن عنده بیا دغه پاسه د قپال شاشی کبیر هغه کې حکم علی حدیث مناظر شو قپال شاشی کبیر قپال شاشی کبیر هغه ولاړ شو ولیا امیر ولیا سلطان زده تاته د حنفی منځ کوم او دې حنفی منځ ته ولته ګوره دا خپل حنفی راته کېنه و کله حنفی وایي چې زموږ مذهب کې نشته دی نو بیا ته ما ووجه او کله په مذهب کې وو نو د یو ناشنال منځ به ته وایي نه حیران بلار شه نو اول مو کې نه ستاسو داسه تخپای وینځله یو وخت چې وینځله مزمزه وکړه بیا لاس تر څنګه وځي بیا په استنشاق وکړي بیا په سر مسه وکړه بیا لاسونه تر څنګه وینځله کټ وډ حد محمود ورته وی دا څه کوي ولا صحیح او داسې کو داسې کې ولدا دې چې د دې ورونو په مذهب کې دا دې ترتیب او داس کې دا ضروري نه دی نو ترتیب ضروري دی ما به ترتیب وکړ ټول اندامونه وینځله اگر که یو مخ یو شاته څه پروا نه هغه ته نه لکه رښتیا تاسو مذهب کې څه دی هغه ول جیو مذهب په لیکلي دي ترتیب شرط نه دی نو دا شی غوسو کسته امر وکي ولر سره کمل سپي پیدا کړ په مر سپي څه کوي ته صبر وکړه سلطان صاحب مر سپي چې پیدا کړي قصاب ته امر وکړ د سرمن وباسه سرمن چې دی وباسه سلطان هم ناس دی با خلک هم ناس دي وزیران او الته هغه حنفي مولام ناس دي نو هغه سپي سرمن راوخسته په ځانې واچول قپال شاشي او په مردار چې باندې ودرېدې ګندګي او څول کی ظاهره و شروع نو هغه وای د سپي سرمن دی ولې واچوله وای د په مذهب کې دا روا ده ايو ما يهاب دوی په خطا ورکړه سپي هاوند د پنيس پاکيږي نه پنيس ونه پاکيږي د پنيس سپي پاکيږي نو ما د سپي سرمن په ځان واچو خو دا څه ورته ټول منځو کې مذهب کې راشته ولاو ولعنت پر داسې مذهب باندې اعلان وکړي چې بدا خلک نو ټوله په غزنی او په دغه ځایونو کې دا ټول څنګه ختم کړل سلطان محمود غزنوي دا کار کړی دی سلطان محمود غزنوي د نن 800 کال مخکې تیر شوی دی 800 کال مخکې په غزنی کې کوم مذهب دغه سوی رایجو اهل حدیث مذهب او بدعتيان د خلکو په منبرونو باندې لعنتونه ویلا وی وغزا المشرکین بالهند وی مشرکان سره غزا وکړه هند کې سومنات تاسو کې څاورېدل وی وهذه العقيده مشهوره د محمود غزنوي عقیده چې د مشهوره ده وبيها د محمود غزنوي چې کوم عقیده نشر کړي او خپل په وطنونو کې به خلکو ته ورکول چې دا عقیده زده کوي هغه کې دا الفاظ چې كان ربنا وحده ولا شيء معه ولا مكان يهويه فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجته إليه استوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد لا استقرار راحة كما يستطيع الخلق وهو يدبر السماوات والأرض ويدبر ما فيها ومن في البر والبحر لا مدبر له نو عرش پیدا کې عرش باندې استواء وکړو محمود غزنوي عقیده څه شی و ان شاء الله چاته ده فوق العرش دی نو دا عقیده محمود غزنوي د چا نه واخیستله رعا قوته مذهب چا اهل الحديث اهل حدیث وکنه د محمود غزنوي زمانه کې دا چې نن سبا خلک وایي چې اهل حدیث دا د انګريز پیداوار دي دا خبره رښتیا ده که دروغ ده دروغ خبره ده کتاب العرش د امام زهبي کتاب العرش د امام زهبي وسوا اتسلوخ کې مړ دی وسوا اتسلوخ کې امام زهبي وفات دی تاریخ مولا ختم کړی دی وسوا اتسلوخ تر ورسېدل لاندې بس ختمېږي لګیا خبره وسوا اتسلوخ سنه کې وفات دی دویم جلد کتاب العرش 290 صفحات 290 صفحات دویم جلد 290 صفحه کې هغه په سند باندې نقل کړي د امام ابو عبد الله شافعي نه د امام شافعي نه نقل کړي نو قال امام شافعي وای چې القول بالسنه التي انا عليها قول په عقیده کې چې زه په کومه عقیده یم قول په عقیده کې چې زه په کومه عقیده یم ورأيت اهل الحديث عليها او پر هغه عقیده مې څوک لیدلې دي چا لیدلې دي امام شافعي لیدلې دي الذين هغه اهل حديث رأيتهم چې ما لیدلې دي نو اهل حديث وکنه شافعي لیدل
اهل حدیث موجود و چې امام شافعي لیدله وایي داسې مثال یې راته ښودلی سي وایي مثل سفیان او مالک د سفیان ابن عینه او د مالک غوندې خلک امام شافعي سفیان ثوري نه دی لیدلی هغه زمانه دشته دی د سفیان ابن عینه نه ده نو سفیان ابن عینه او مالک غوندې خلک هغو څه ویله وایي الاقرار بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وذکر اشیاء نور شیونه ذکر کړ ثم قال وان الله على عرشه في سمائه الله په عرش باندې دی او کوم ځای کې دی بار دی یقرب من خلقه کیف شاء خپل مخلوق ته نږدې کیږي څنګه چې خوښه سي وینزل الى سماء الدنيا کیف شاء او اسمان د دنیا ته نازلېږي چې څنګه دا خبره چا نقل کړې ده زهبي په کوم کال کې مړ دی 248 او د چا خبره نقل کړې ده په سند باندې د امام شافعي صاحب په څو کې مړ دی 205 نن 1200 کاله 1200 او تقریبا 230 کاله مخکې نو هغه زمانه کې اهل حدیث وکنه و دا ویل چې الله مستوي الله شته کې نه ویله دا دا قول شو اوس راځو دې خبرې ته چې دا خو ته دنیا اقوال دي خو دا یوه قصیده چې د ابوبکر ابن ابي داود سجستاني هغه قصیده د اهل حدیثو صفات ورکې ذکر کوي د اهل حدیثو عقیده ذکر کوي او بیا وایي چې دا د عقل حدیثو عقیده ده اهل حدیث ټکي استعمالي بیا نو دا قصیده به زه تاسو ته ووایم دا قصیده زه د دې روایت کوم د خپل استاد علامه محمد اسرائیل ابن محمد ابراهیم السلفي الندوي الهندي حفظه الله تر اوسه لا ژوندی دی مړ نه دی که چاته الله وس ورکړي هندوستان ته لاړی نو زه به ورته خط ورکړم هغه به ورته اجازه د حدیثو انشاءالله ورکړي ورته قال عبد الحميد أنبأنا بها الشيخ محمد إسرائيل ابن محمد إبراهيم الندوي السلفي الهندي حفظه الله قال أنبأنا عبد الحكيم الجيوري عن السيد النزير حسين الدهلوي عن السيد محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الشاه ولي الله الدهلوي عن التاج محمد القلعي عن الشمس البابلي عن محمد بن أحمد الرملي عن زكريا الأنصاري عن النجم الحافظ النجم عمر بن فهد قال أخبرنا علي بن حسين بن عروة عن يحيى بن يوسف الرهبي عن الحافظ الذهبي قال أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبد الحميد قال أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي قال حدثنا أخبرتنا فاطمة بنت علي الوقاياتي قالت أخبرنا علي بن بيان قال أخبرنا الحسين بن علي التناجيري قال حدثنا أبو حفص بن شاهين قال أنشدنا أبو بكر بن أبي داود لنفسه فديك مو سلفي سند ابن الواقع إن شاء الله آخر کې تخلو د دې قصیدې سلفي سند هو صاحبانه ما سره مخې ته نشته قال أنشدنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني لنفسه رحمه الله في السنة باقي بارك دا قصيدة ما تاغو ویلا غوږونی سي ويتمسك بحبل الله واتبع الهدى اول دا ځکه چې ابو بکر بن ابي داود دا سړی د امام ابو داود سجستاني زوی دی په 310 یا شل درمیان کې وفات دی 310 یا شل درمیان کې وفات دی یعنی 1100 کال مخکې یقیني دا سړی څنګه دی تیر شوی دی وای د دې اقوال ته ګوري دی څه وایي تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح دا الله رسول ونیسا هدایت پس لار سے بدعتي ځان نه جوړو کېدای شي کامیاب شي و دین بکتاب الله ځان ته دین جوړ کړه کتاب الله نه و سنن التي او هغه سنتونه چې اتت راغلي دي عن رسول الله تنجو وتربهم
ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربهم وقل غير مخلوق كلام مليكنا ويا چې زموږ د رب کلام هغه مخلوقه نه دی. بذلك دان الاتقياء وابصه امدغه مذهب د متقیانو خلقو هغه وضاحت د مذهب کړی دی. ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال اتباع جهم واسمج ځان په قرآن کې په وقف باندې قول مکوه چې نه مخلوق دی نه غیر مخلوق دی، نفسي او کلام اچ شي یا بل لفظي او نفسي دا شانتي ما جوړوه لکه څنګه چې اتباع د جهم دا کار کوي او قمقلي خبرې کوي، اسمجو قمقلتیا کوي. ولا تقل القرآن خلق قراءة دا موایه چې دا څکم قرات کومه دا قرآن مخلوق دی. فإن كلام الله باللفظ يوزه کلام د الله په لفظ سره وضاحت کیږي چې لفظ ورسره نه شي وضاحت کیږي. فقل يتجلى الله للخلق جهرة دا وایه چې الله ښکارا کیږي انسانان د قیامت پر ورځ باندې ښکارا جنت ته چلاړ شي. دا وایه کمل بدر لکه څنګه چې سپوږمۍ لا يخفى نه پټیږي وربک اوزه رب د دین هم څنګه هل تمارون في البدر في القمر ليلة البدر یا چې شپه صفاوي او ورځ نه وي ليس فيها غمام. بخاري شریف حدیث مورد لګم چې داسې شپرنسي به صفاوي نه لکه څنګه چې سپوږمۍ په لیدلو کې شک نه کوي داسې به د الله په لیدلو کې شک نه کوي. وليس بمولود وليس بوالد وليس له مثل تعالى المسبح نه مولود دی نه والد لري او نه د مثل شته اوچت دی د صفاتونه تسبیح بیانېږي. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا جهمي کله د دې شان انکار کوي او دا مسله په نس مونږه به مصداق ما قلنا حديث مصرح په مصداق دغه مسلې چې دا مو وکړه موږ سره حدیث شته صریح چې الله به څنګه دی قیامت پر ورځ باندې وینو. او حدیث د بخاری او مسلم حدیث دی، د ابو سعید خدری هم دی، د ابو هريره رضی الله عنه هم دی. د قصیدې موږ تفصیلی شرح کوو، هغه تفصیلی شرح چې نو بیا ډیر د مسله عقیده چون د عقیده مسله نه ده فقط د مسله ودا کوو. رواه جرير عن مقال محمد جرير نقل کړی دی او نسبت محمد ته کړی دی. فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجه نو څنګه چې جرير یا رسول الله کوم قول کړی دا چې تم کتبه کامیاب سي. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه جهمي بد الله د لاس نه انکار کوي د خلاص نه. وکلتا يديه بالفوازل تنفه دوار لاسونه احسانات شندي. وقل ينزل الجبار في كل ليله الله په هر شپه کې را نازلېږي. بلا كيف جل الواحد المتمده اغا الله چې یو دی او خلک مدح کوي هغه ډیر اوچت د قول نه د جهميانو. الى طبق الدنيا اسمان د دنیا ته يمن بفضله احسان دی الله په فضل سره. فتفرج ابواب السماء وتفتح خلاص سي دروازې د اسمان راته. يقول سوي بالله على مستغفر يلقى غافرا څوکسته چې استغفار وغواړي او زور ته بخنه وکم ملاو سي د غافر سره. ومستمنع خيرا ورزقا فيمنه او د طلبګار د خیر او د رزق چې ورکما. روا ذاك قوم لا يرد حديثهم دا حدیث د څه خلکو را نقل کړی دی چې داغه حدیث کې هیڅ کلام نشته دی یعنی رد کېدای نشي. الا خاب قوم كذبوهم وقبهوا توانی دی هغه قوم چې نه مني د خلکو خبر او هغه ډېر بد خلک دي. وقل ان خير الناس بعد محمد بهترین سړی بعد محمد. وزیراه قدما ثم عثمان الارجه هغه دوه وزیران او چې ابو بکر او عمر او دریم بیا څوک دی دا خبر راجح ده. ورابعهم خير البريه بعدهم سلورم څوک دی خير البريه بعد ابي بکر عمر عثمان. علي حليف الخير بالخير منجه علي چې همیشه ملګری دی ورسره خیر او په خیر کامیاب دی. وانهم للرحمه لا ريب فيهم دا غډاله د چې شک ورګی نشته دی. على نجوب الفردوس بالخلد يسره پر هغه اسونو د فردوس باندې په همیشوالي کې يسره روان وي زیرازي. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممده باقي 10 مبشرة. وقل خير قول في الصحابة كلهم ځان رابيزي جوړ لکه صحابه کې ټول کې خوایا. ولا تك تعانا تعيب وتجره ځان تعان ما جوړ چې دا فقيه نو غبل بال على عقبيه وغبال مرتد وابل دسو دا خبري بنکه. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمده قرآن کی آیاتونه دي چې هغه د صحابه او صفاتونه کوي او قرآن وحي مبين کې د فضیلتونه راغلي دي.
وبالقدر المقدور ايقن فانه فقدر باندې چې الله مخکې اندازه کړی دی باندې یقین لره فانه دعامه عقد الدين والدين ابيهم دا هغه منځنۍ ستنه د دین دا او دین ډېر پراخه دی. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا دا عذاب قبر نه منکر نسی مسلمین دلته جوړ نسی چې څه وکي جهل نکیر او منکر نه منکر سي. ولا الحوض والميزان انك تنصح نه د حوض میزان نه داته ته نصيحت کیږي. وقل يخرج الله العظيم بفضله دا وایي چې راوباسي به الله عظیم په خپل فضل سره من النار دورن اجسادا من الفهم تطرحه چې هغه د سکرونه جوړ سوي او خلک یې ورځي دغه چې اجسام به الله دورن به څنګه دي ګناګار خلک زموږ عقیده دا ده چې جهنم ته ولاړل عذاب ورکول کیږي اخر نتیجه به دا وي چې واپس به راوځي. او هغه سړي حدیث تاسو ته معلوم دی چې په نهر الحیات کې الله واشي او بیا یې راوباسي بیا ورته وایي چې د دروازې ته مې نږدې که جنت ته مې نږدې که دننه که اخر ځان ورسوي هغه ځای ته. وان رسول الله للخلق شافع رسول الله خلق ته شفاعت کوي. وقل في عذاب القبر قول موضح وای په عذاب د قبر کې واضحه خبره کوه دا مو وایي چې زنه خبر چې قبر چشته وای مسلمانین ما پښتنه وکړه مال لکه عذاب قبر حق دی وای او حق دی نو مال ولې انکار کوي وای قبر چشته وای مال ولې ته قبر نه پیژنې ولنه یو ماشوم ناسو مال بیٹا کم قبر دندلې دی کله وای زموږ د کور مخ ته ډېر قبرونه دي نو مال ته کم ځای کې اوسېږي وای زه دغه مناظر دغه یم زوی هم نو مال لالا ګیره د سپینه سواله ستا غزوی قبر پیژنې ته لالا قبر نه پیژنې بس چې کم سړی کم ځای کې مړ شو او کم ځای کې خاخ شو ښکاره شو هغه ځای هغه څنګه شو نو فرعون په مصر کې په تابوت کې خاخ دی تر اوسه په هغه مدغه کې پروت دی په هغه میوزیم کې پروت دی او زمونږ چې مړي دي هغه په قبرونو کې خاخ دي او څه مړي خو داسې چې هغه بم نیسي پتې ونه لګي مارغانې وکړي څه اوبه ویسته دغه چې هر مړی په کم ځای کې خاخ شو هغه ځای څنګه دی او په اصطلاح کې قبر چی شته وایي دا خاص خاورو کې چې کنده وکړي نو د کنده کې دننه دا مړی یا غاړې ته واچو یا په وسط کې واچو نو خبره به څنګه کې په عذاب قبر کې واضحه. بل خبره د اهل حدیث بل عقیده ولا تکفرن اهل الصلاه وان عصوا ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا چې المنځ چا کوي اگر که هر څومره عصيان کوي دیو ته کافر نه وای دا لري چې عقیده دا چې منځ کوي هغه ته موږ کافر نه وایو تر څو پورې چې هغه ګناه حلال ونه ګڼي که ګناه حلال وګڼله بیا دلته المنځو د غیر منځو غمونه نشته د مخالفت د الله او د الله د رسول اعلان وکړي موږ نه منو. یو سړی دی هغه خپل فیصله د مجبورین قاضي ته وروړي دغه قاضي ته چې هغه مثلا انګریزي قانون باندې فیصله کوي نو مجبورین کې اول دته موږ کافر نه وایو ورته وایي چې غلط کار دی وکي دا کار د کوپر وکي کافر ورته نه وایو او کلانجه سره شروع کړی وایي دی کې د کوپر څه دی دا صحیح خبره دا صحیح کار نه وکي به په کوپر کې لا شک فيه ولا شبهه دا څنګه عقیده ده چې لا نکفروا احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله چې تر څو پورې هغه ګناه روان نه ګڼي تر هغه پورې موږ سره وایي یو سړی د ګیره خري موږ ورته کافر نه وایو کافر ورته موږ نه وایو خو که موږ ورته وایو چې سړی رسول الله وایي چې ګیره پرېږده دا سنت طریقه ده دا ګیره پرېږده او درته وویله چې مړه تا ټول اسلام راوستی په دې ګیره کې دي واچوي اسلام خو څه په ګیره کې نه دی ته ماته ګیره کوي نو دا سړی په کفر کې لا شک ولا شبهه فيه دا په دې وجه نه چې ګیره خیرولې ده دا په دې وجه چې د رسول الله دشمنی ته لاس واچوي په ګیره باندې موږ نه کې کافر چې ګیره خیرولې ده یا کیس وړی دی په دې شی موږ نه کافر کوو موږ په دې کافر کوو استحلال د ذنب ذنب ته څه شی ویله حلال ویل په دې شی باندې موږ بیا دې کافر کوو المنځ سره نه پاتې شو موږ سره مشکل نه لرو نصيحت ورته وکړو واعظ ورته غوړ تذکیر ورته وکړو خو یو سړی دی چې مړ المنځ ضروري شي خو نه دی المنځ ساجد دی چې المنځ کوم کې ونه کوم با ایمان د جبريل غوندې دی نو دې سړي په کفر کې لا شک فيه ولا شبهه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي من ترك صلاته متعمدا فقد کفر چې رسول الله وايي کفر مضمون څه داغه نه خلګي چې ډېر خیر خوای د دې سړي چې نه ولات کافر نه بیا هم خسرله مسلمان سره رسول الله ته کافر وایي او الا بذنب مكفر مونږ وایله چې لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله چې ذنب حلال نه ګڼلې که ذنب د ضرورت د جهل د نور وجنه کوي هغه به موږ سره نه کافر کوو او که ذنب حلال ګڼي نو هغه به څنګه دی هغه به موږ کافر کوو
نو وایي چې ولا تکفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي، هر سړی عصیان کوي. وذو العرش يسبح، الله بخنه کوي. یا الذين امنوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ټول، ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر تر شرک نه لاندې لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دا څه کوي نشته نو هر څړي چې پیغام کېږي مچ د خپل ګناهونو خامخا بخي هغه لمن يشاء، او د الله شاء مو ته څه پته ده چې الله شاء کنه مشاء. ولا تعتقد رأي الخوارج، انه رأي د خوارج په ځان کې نه راولي چې یو سړی د سر نه ملګری کیږي، یو سړی هغه ښه جنگ نه کوي، یو سړی هغه یو عمل واسه نه رسیږي نشي کولای، او دوی ورته وایي چې خامخا به کوي، خامخا به ما سره ملګری کیږي، خامخا به ما سره راوځي. اسلامي حاکم چې شریعت اسلامي هغه باندې فیصله کوي، قرآن او حدیث باندې فیصله کیږي، دغه حاکم خلاف خروج کوي، دا شی د ځان نه ما جوړوه. نو خوارج وپېژنې، خوارج چې شته وایي الفلام پرې داخل دی. الذین یخرجون علی الکافر الحاکم الکافر، هغې ته خوارج څوک نه وایي. خوارج څوک دی؟ الفلام دې دی. الذین یخرجون علی الحاکم المسلم الحاکم بکتاب الله و سنته، د دغه خلاف څوک راوتل شوی کېږي خوارج ویل کېږي. نو ولا تعتقد رأی الخوارج چې په ګناه کبیره باندې سړی کافر کوي، ګناه کبیره باندې سړی کافر کوي نه، ګناه کبیره باندې سړی فاسق کوي نه، جهنمی کوي به نه. او د حاکم مسلم خلاف چې هغه شریعت تحکیموي په وطن کې د هغه خلاف به خروج نه کوي. که شراب څکي، که زنا کوي، که قتل کوي، که خمر څکي، که غلا کوي، چې هر شی کوي، مسلمانان وجني، مسلمانان جیلون تاشي، دا ټول کارونه دي کوي، د خلاف خروج ناروا دی. حتی تروا منه کفرا بواحا، چې صریح کفر لکم علیه من الله، چې ستاسو نه ورسره دغه وي چې زه دې راګیر کوم چې ولې کافر دی، ته ولې کافر نه دی، پلانې کار کوي، پلانې کار کوي، په دې سړی کافر کېږي. نو دی خو کوي، نو کوي دی کنه سړی نه کافر کېږي. نه، حجت څه ته ویل کېږي؟ برهان ته. برهان څه ته ویل کېږي؟ چې مقدمات یقیني وي، چې نتیجه یقیني ورکړي. او مقدمات یقیني قرآن او حدیث دی، د دې نه علاوه نور ټول مقدماتو کې ځوان دی، او قرآن او حدیث کې ځوان من. نو چې قرآن او حدیث نه تاسو دلیل موجود نه وي چې دا پلانې کافر دی، تر هغه پورې پر دغه سړي باندې خروج نه کوي. او چې قرآن او حدیث قایم شو بیا که دې وس رسېدلی دا کار وکړه. مقال لمن يهواه يرضي ويبزه، دا داسې قول دی د خوارجو، دا چې په ګناه کبیره سړی کافر کوي، دا سړی غورځوي او سړی د غره نه راکرکنډه کوي او سړی شرموي، دا داسې قول دی. ولا تکن مرجیا لعوبا بدینه، د دې په مقابل کې به ځان نه مرجي جوړ نه کړي چې په دین لوبې کوي. ځان نه مرجي مه جوړوه چې دین نه دې لوبې جوړې کړي دي. هر ناروا کوه او ته الله غفور رحیم دی، هر بېدیني کوه الله غفور رحیم دی، هر کفر کوه او ته وایې چې بس دا څه کفر خو نه دی، بېغمه ګزاره کوه. نو ولا تکن مرجیا، ځان نه به مرجي نه جوړوي لعوبا چې لوبې کوي بدیني په خپل دین باندې. الا انما المرجي بالدین یمزه، خبر اوسه چې دا مرجي په دین باندې ټوکې کوي لګیا دی. مرجئه په دین باندې څه کوي؟ ټوکې کوي. وقل انما الايمان قول ونیه، ووایه چې ایمان قول دی او نیت دی. وفعل على قول الرسول مصرح، او فعل دی دا قول د چا دی؟ د رسول قول دی، او په دې تصریح شوی دی چې ایمان قول وفعل والنیه، التصدیق چې ورته وایي. اخري بیتونه دي. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجع، دا ایمان کله کله په معاصیو باندې کمیږي او کله کله په طاعاتو باندې څه کېږي؟ اوچتېږي، زیاتېږي، او وزن یې زیاتېږي، وزن کې راجح خېږي. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، د استادانو د خلکو د اقوالو نه تېر شه، چې زما استاد ویلي، زما د امام ویلي، زما شیخ ویلي، زما پلار ویلي، زما استاد ویلي، د دې شیانو نه څنګه شه تېر شه. دع عنك آراء الرجال وقولهم، د دوی آراء او د دوی اقوال ټول په توپه وله، ځکه چې مخکې تا ته وویل چې دین بکتاب الله وسنت رسول الله. نو د خلکو خبرو بس نه ګرځي. مثلا د بعضې سړي نه یو سړی په مسله وغوښتي چې شیخ صاحب په دې مسله کې حکم څه شی دی؟ نو شیخ صاحب چې هغه کوم جاهل شیخ صاحب څه وایي؟ وایي په دې کې د علماو درې مذهب دي، یو مذهب دا وایي، بل دا وایي، بل دا وایي، د سلام دلایل شته، د سلام دلایل شته، د سلام دلایل شته. دا جاهل سړی
امی ته به هیڅ کله دا نه وایي چې په مسله کې دلته 2 قوله دي 3 قوله دي 4 قوله دي. امی ته به مسله چې کومه تا ته په دلیل ثابته ده هغه دلیل به ورته مسله به ورته وکړي ورته وایي دا کار داسې دی لقول علیه الصلاة والسلام حدثنا فلان 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 سند ولا کتاب باندې حواله او بیا هغه حدیث ورته خودل. نو چې چا هم دلته مسله ورته وپوښتله نو تاسو اوس معلومات کوئ چې دا بدعتي دی که اهل حدیث دی نو کرته ویل چې په دې مسله کې 2 قوله دي 3 قوله دي 4 قوله دي یا پلاني امام داسې ویلي پلاني امام داسې ویلي دي نو بس دستي ورته دا شعر ووایه چې ودع عنك آراء الرجال وقولهم ولي فقول رسول الله ازكى واشرف د رسول الله قول ډېر صفا او ډېر واضح وي همیشه دا حدیثونه تاسو وګورئ هیڅ خفا او غموس په حدیث کې نه وي که خفا او غموز وي دغه حدیث بل روایت وګوره هلته به هغه وضاحت اطراف یې راوړه وضاحت به شوی ولا تکن من قوم تلحوا بدینهم مه کېږه ته د هغه قوم نه چې هغه لوبې کوي په خپل دین باندې تلحو چې لهو یې جوړه کړې ده د خپل دین نه لعب یې جوړ کړي د خپل دین نه نو که داسې څوم نو څه چل کېږي بدعتي رانه جوړ شي نو څه چل کوي وایي فتطعن فی اهل الحدیث وتقده بیا په اهل حدیثو کې طعنونه وایي اهل حدیثو پسې بدې ردي وایي داسې شی ځان نه جوړ نه کړي چې په چا پسې بد رد وایي په اهل حدیثو پسې بد رد وایي دا شی د ځان نه جوړ نه کړي اخر کې وایي اذا ما اعتقدت الدهر یاساه هذه وایي چې عقیده دې وکړله ټوله زمانه ای ملګری دغه عقیده فانت على خیر تبیت وتصبح ته پر خیر باندې یې که سبا یې که بېګایي بیا وایي امام ابوبکر بن ابي داود وایي هذا قولي دا کومه قصیده چې ما وویل دا زما قول دی وقول ابي دا زما د پلار ابو داود مذهب دی دا د اهل حدیثو عقیده چا مذهب دی زما قول دی دا ابو داود قول دی وقول احمد بن حنبل دا قول د احمد بن حنبل دی وقول من ادرکنا من اهل العلم زما چې څومره استادانو د هغو وقول من لم ندرک ممن بلغنا عنه او قول د هغه چا چې هغه مونږ ته د هغه نه دي لیدلي خو قول یې مونږ ته یعنی د استادان فمن قال غیر هذا فقد کذب چا چې دې بغیر کوم خبره وکړله هغه سړي به خامخا څه شی کړی وي دا دروغ به ویلي په دغه ځای باندې بس کوو نه دریم قسط کې به انشاءالله زه مختلف اهل حدیثو مثالونه تاسو درکوم لکه دا سړی اهل حدیثو دا سړی اهل حدیثو دا سړی اهل حدیثو دا په دې وطن کې و دا په دې کلي کې و دا په دې زمانه کې و دا په دې زمانه کې و هغه به مختصر مثالونه وي فقط نمونه به اخلم عصر به ښیم کلی به ښیم کتاب حواله او کتاب مصنف نوم به ښیم نور دا کتاب ډېر دی دا ټوله په 3 حصو کې نه ختمېږي ښه او که تاسو ته الله توفیق درکړي 4-5 شپږ حصې سولې نو ممکن دلته خلاص کړم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين